بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم کلاس جنرال ساینس اولنی یونټ مونږ شروع کړی دی او صفحه نمبر 5 باندې دوی یو بل ټاپک وسور کړی دی، ټرانسپیریشن. ټرانسپیریشن څه ته وایي؟ نو په ساده ټکو کې د دې مطلب دا دی چې یاره د دې بوټي نه د پاڼو په ذریعه باندې د اوبه په یو شکل کې بهر ته وځي، د ګیس یا د قطرو په شکل کې، کنه دغه ته ټرانسپیریشن وایي. نو اوس دلته دا وایي چې د لاز اف واټر فرام د ایریل پارټس اف د پلانټ مینلی فرام د لیوز از کالډ ټرانسپیریشن. دا ډیفینیشن شو. وایي د لاز اف واټر، لاز چې دی نو نقصان ته وایي، خو دلته مطلب د اخراج چې بهر وتل. د لاز اف واټر چې کله زموږ سره اوبه وځي فرام د ایریل پارټس د هوایي فضایي حصونه اف د پلانټ د بوټي د بره حصونه چې کوم دي د ځمکې د پاسه چې کوم حصې دي چې د دې نه اوبه وځي بهر ته، مینلی خاص کر فرام د لیوز، خاص کر د پاڼو نه، از کالډ ټرانسپیریشن. ساده پښتو کې مطلب دا دی چې یاره د بوټي بره حصې چې کومې دي د ځمکې نه، په هغه کې خاص کر پاڼې چې کوم دي چې د دې نه اوبه بهر ته وځي، دې عمل ته ټرانسپیریشن وایي. اوس دا خبره ده چې دا ولې کېږي په بوټو کې، دا به مزید وسواوي په دې کې. نو وایي ایز د واټر ایواپوریټ فرام د لیوز، وایي څنګه چې د پاڼو نه اوبه بهر ته وځي، ایواپوریټ شي. ایواپوریټ دې ته وایي چې د اوبو په یو شکل کې، د بخاراتو په شکل کې یا د وړو قطرو د ګیس په شکل کې د دې بوټي نه وځي بهر ته. نو څه وشي؟ ایز د واټر ایواپوریټ فرام د لیوز، وایي څنګه چې اوبه د پاڼو نه بهر وځي، ایواپوریټ شي، د بخاراتو په شکل کې تلاړ شي. بخارات څه ته وایي؟ بخارات تاسو داسې پېژندلی شئ چې یاره مونږ په چوله باندې کله چای پخوو، لکه پتیله پې کېږدو، د هغه نه کم بلاس شانتې روان شي د اوبو نه، دغه ته بخارات وایي. نو په هغه ته که تاسو لاس ور ونیسئ نو واپس دغه اوبه شانتې جوړېږي، اوبه یې که نه د اوبو یو شکل دی، ګیس. نو دغه ته ایواپوریشن وایي. نو دغه شانتې په دې بوټي کې هم کېږي، په یو شکل کې د اوبه ترې بهر وځي. نو وایي ایز د واټر ایواپوریټ فرام د لیوز، چې کله د پاڼو نه د اوبه بهر وځي او ایواپوریټ کېږي، چې بخارات ترې وځي، مور از پولډ اپ تھرو د زایلم ټو ریپلیس اټ. نو د زایلم رګ په ذریعه باندې چې هغه کوم پایپ شان دی، د هغه په ذریعه باندې نورې اوبه چې دی نو د ښکته نه راکاږي د جرړو نه، او د هغه کمې هغه ځګی نیسي، ریپلیس اټ، هغه ځګی پوره کوي. لکه د پاڼې نه اوبه وځي، د بوټي نه اوبه وځي، نو د زایلم په ذریعه باندې د زایلم کاردار زایلم بنډل، وسکولر بنډل دي، تاسو ویل داسې رګونه دي چې دې په ذریعه باندې د جرړې نه بوټی اوبه راکاږي. نو وایي نورې اوبه راکاږي، پول اپ بارې راکاږي ځان ته دا بوټی، او ریپلیس اټ د هغه کمې پوره کوي، هغه ځګی ونیسي چې کومې بوټي وایي، نورې راکاږي ځان ته. بیا د مین پورس ویچ ډرا واټر اپ د پلانټ از کالډ ټرانسپیریشن پول. د کم طاقت په ذریعه، قوت په ذریعه، فورس قوت ته وایي، د مین فورس د ټولو نه غټ قوت چې وایي کوم دی، ویچ ډراز چې هغه راکاږي، واټر اپ د اوبه بره د پلانټ په دې بوټي کې، از کالډ ټرانسپیریشن پول. دغه ته ټرانسپیریشن پول وایي. د ټرانسپیریشن پول چې دی نو دا په دې بوټي کې داسې یو عمل دی چې کله یاره د دې بوټي نه اوبه بهر ته وځي د پاڼو نه، یا د ګرمۍ په موسم کې یو ټرانسپیریشن ته وشي، د اوبه بخارات ته بهر وځي، نو په بوټي کې د اوبو کمی راشي. نو په دې کې داسې یو فورس پیدا شي چې هغه ته ټرانسپیریشن پول وایي. د هغه په ذریعه باندې دا کوشش کوي چې د دې خاورو نه نورې اوبه ځان ته راکاږي. نو وایي د دغه عمل د ټرانسپیریشن پول په ذریعه باندې دا د اوبه پورته چې دی نو راکاږي بره حصو ته. ټرانسپیریشن پول باندې پوره ځان د یو ټاپک دی، هغه باندې به هم د خیره سره چې کوم ځای باندې راغی هلته په تفصیل کې بیا خبره کوو. خو ټرانسپیریشن پول داسې یو قوت شو، فورس شو، چې کله په بوټي کې اوبه کمې شي نو دا بیا نور راکاږي ځان ته، دغه ته ټرانسپیریشن پول وایي. بیا په صفحه نمبر 76 کې پسې مونږ واوړو، دوی یو ډایګرام ورکړی دی دلته، ټرانسپیریشن ان پلانټس، په بوټو کې د بخاراتو دا نظام ورکړی دی که نه. نو تاسو وګورئ د اوبې د قطرو د ډراپس د قطرو په شکل کې ورکړي، او نمبر 1 دې داسې ورکړی دی چې روټس ابزارب واټر فرام د سایل، د جرړې چې کوم دی دغه خاورې نه اوبه جذب کړي، ابزارب یې کړي. بیا څه وشي؟ د سټیم ډراز د واټر اپ، تاسو دا خبره کړله چې په دې سټیم کې وسکولر بنډل، زایلم او فلویم دا رګونه پکې، نو زایلم په ذریعه باندې په دې تنه کې د اوبه پورته لاړ شي. نو وایي دلته وایي د سټیم ډراز د واټر اپ، د تنه اوبه بهر راکاږي، چې بهر راکاږي نو چېرته به لاړې شي؟ پاڼو ته به لاړې شي. نو چې پاڼو ته لاړې شي نو په 3 نمبر کې به څه وشي؟ unused water evaporate from the lower surface of the leaf. دوی دلته دا خبره لیکل ده چې داسې اوبه چې کمې زمونږ سره نه استعمال شوي، لکه د ضرورت نه زیاتې اوبه په دې بوټي کې unused دي، نو هغه د بوټي په بوټي کې د پاڼې په لاندیني سطحه باندې چې کوم دی د لاندینۍ سطحې نه بهر ته وځي، evaporate شي، د بخاراتو په شکل کې، د قطرو په شکل کې د بهر ته وځي، او په دې باندې سن لایټ غورځولی دی، لکه کله په سن لایټ د نور رڼا ولګي نو پاڼې به ګرمې شي، د ګرمۍ سره به چې دی نو تاسو دا خبره وکړئ. بیا د میټ په چپټر کې د مادې چې یاره دا اوبه خپل شکل چې کوم دی نو بدلی، نو د لیکویډ نه بیا ګیس شکل ته لاړې شي.
نو دغلته دا خبره ورکړله چې د بوټو په بوټو کې د پاڼو د لاندینو حصو نه لاندینۍ سطحې چې کومې د پاڼې دي هغو نه چې دی نو د اوبو د بخاراتو په شکل کې قطرو په شکل کې بهر ووتې چې کله پرې ننوار رڼا ولګي. تاسو به دا خبره بیا وکړئ چې یاره دا ټرانسپیریشن چې کوم دی نو دا به په بوټي کې د پاڼې په لاندینۍ سطحه باندې ځکه کېږي. په دې باندې دلته یو تجربه مخکې را روانه ده ځکه چې په هغه کې سټومیټا چې کوم واړه سوراخونه دي هغه ډېر زیات دي نو په دې وجه باندې د لاندینۍ سطحې نه هم پوره کېږي ډېر کېږي او د باره نه هم کېږي خو د پاسه د پاڼې چې د پاسه نه کوم طرف دی د هغه په نسبت د لاندې طرف نه ټرانسپیریشن ډېر کېږي هغه به دغه وخت سره وایو مخې ته راځي. اوس دوی ورکړی دی وایي وین واټر لاز از مور دین د واټر انټیک بای ا پلانټ اټ ویل ویلټ وایي که چېرته داسې کار وشي چې کله د اوبو اخراج ډېر شي لاز نقصان یې ډېر شي نقصان هم ورته ویلی شي لازم ورته ویلی شي زیان هم ورته ویلی شي. وایي وین واټر لاس چې کله د اوبو دا زیان ډېر شي از مور ډېر شي دین د واټر انټیک بای ا پلانټ چې دا بوټی اوبه اخلي لکه دا بوټی څومره اوبه اخلي که نه اوبه لږې واخلي او بهر ته ډېرې وځي مطلب یې دا دی اټ ویل ویلټ نو دا به وچ شي مړاوې به شي مړاوې ویلټ مړاوي کېدلو ته وایي که نه نو وایي داسې کله کېږي اټ موسټلی هیپن ان ا هاټ ډرای سني ډے دا په داسې ورځو باندې خاص کر کېږي اټ هیپنز دا کېږي ان هاټ چې ګرمه ورځ ډرای وچه ورځ لکه په دې اوبو کې په دې هوا کې رطوبت نه وي کمه نمي چې ورته مونږ وایو سني ډے او شین اسماني نو په دغه ورځو باندې به ډېر زیات ځکه کېږي چې کله شین اسماني هغه به ستاسو لاندې لارې ووایي دقه زږی ویم نو اوس به ستاسو ذهن کلیر شي. وایي چې داسې ورځې چې ګرمه ورځ وي وچه ورځ لکه په هوا کې نمي کمه او نور ډېر نو ټرانسپیریشن به ډېر کېږي. چې ټرانسپیریشن ډېر کېږي او اوبه بوټی زر نه شي اخیستی یا ورته نه میلاویږي باران نه وي اوبه ورته نه وي نو اوبه به ترې بهر وځي او په دغه وجه باندې به بیا مړاوي. اوس دوی لاندې ورکړی دی چې لاندې مختلف یو دوه ګملې ورکړلي ویلټډ ان ا پاټډ پلانټ یو پاټډ بوټی ورکړی دی په ګمله کې نال دی او هغه چې دی نو مړاوی شوی دی. نو دلته داسې وایي چې د لایټ انټینسیټي د رڼا چې کوم زیاتوالی دی انټینسیټي شدت ته وایي چې کله ډېره زیاته رڼا مطلب دا اسمانچیني ټمپریچر درجه حرارت سی وایي لکه ګرمي سی وایي درجه حرارت څه ته وایي ټمپریچر څه ته وایي د یو ځګي د یو وجود او د دې ته چې دی نو ټمپریچر وایي لکه د انسان د وجود ټمپریچر ته ویل شو د انسان د وجود ګرم څومره دی څومره دی ټمپریچر وایي ټمپریچر درجه حرارت ته وایي. نو وایي چې کله زموږ سره ډېره زیاته رڼا ټمپریچر درجه حرارت زیاتي هیومیډیټي یا هیومیډیټي نمی ته وایي په هوا کې د اوبو مقدار څومره دی ګوره نو دا ټول هغه عوامل وایي چې دا په ټرانسپیریشن باندې عمل کوي لکه لایټ انټینسیټي که رڼا تیزه یو کمه وي نو په ټرانسپیریشن به څه اثر وي که درجه حرارت زیات یو کم ګرمي که یخني نو په دې ټرانسپیریشن به څه اثر وي هیومیډیټي هوا کې نمی زیاته یو کمه وي نو څه اثر به وي وایند سیلی تیزه هوا چې کوم چې دا کله وي نو په ټرانسپیریشن به څه ان واټر سپلای او د اوبو سپلای چې کومه ده اوبو چې دي د اوبو موجودګي چې کومه ده ویل آل افیکټ د ټرانسپیریشن ریټ نو دا به وایي د ټرانسپیریشن دا سپیډ چې کوم دی ریټ سپیډ ته وایي د تیزۍ ته وایي که نه نو ټرانسپیریشن چې کوم ریټ دی او کوم رفتار دی رفتار ته وایي که نه ریټ وایي دا به په دې باندې به اثر انداز یې افیکټ کوي بیا داسې دنیا کومې چې یاد کړه چې یار رڼا ډېره تیز وي نو ټرانسپیریشن باندې به چل کېږي چې مطلب دا دی چې رڼا تیز وي نو تاسو دا خبره کړله چې انور د رڼا په موجودګۍ کې بوټی خپل خوراک تیاروي نو چې رڼا کله تیزه وي شین اسماني دلته تاسو ویل سني دی نو په پاڼه باندې به ډېر نور لګي نو سټومیټا به ډېره کولاویږي چې سټومیټا ډېره کولاویږي او وړه سوري دي نو د هغه په ذریعه باندې ټرانسپیریشن ډېر کېږي که چېرته لایټ انټینسیټي د رڼا شدت ډېر نه وي لکه شین اسمان ډېر زیات نه وي نو په هغه ورځ باندې به داسې کار چې سټومیټا به نه کولاویږي په بوټي کې به فوټوسنتیسیس هم ډېر نه کېږي نو په دې وجه باندې به ټرانسپیریشن هم ډېر نه کېږي. ټمپریچر چې کله ګرمایش سیوا وي نو ښکاره خبره ده ټرانسپیریشن به زیات کېږي چې ګرمي ډېره نه یخني نو ټرانسپیریشن به نه کېږي. هیومیډیټي په اوبو کې د نمی مقدار ته وایي چې په اوبو کې په هوا کې د اوبو مقدار څومره دی که چېرته داسې کار شوی چې زموږ سره په دې هوا کې چې دی نو د اوبو مقدار سیوای نو چې په اوبو مقدار سیوالی په هوا کې نو په بوټي کې چې کوم ټرانسپیریشن کېږي هغه به کمیږي ځکه چې په دې هوا به وچه نه چې د اوبو ضرورت وي چې د بوټي نه راکاږي ځان طرف ته. په هر ماحول کې کله په هوا کې اوبه ډېري نو ټرانسپیریشن به کم کېږي چې هیومیډیټي کم وي نو ټرانسپیریشن به ډېر کېږي چې بهر هوایي وچه وي خواته د بوټي وایند چې تیزه سیلۍ چې تیزه سیلۍ کله ډېره زیاته لګي د بوټي سره نو بوټي نه به ټرانسپیریشن ډېر ځکه کېږي چې د بوټي خواته کومه اوبه په هوا کې نو هغه اوبه به د مخې سره ویسي نو هوا کې به اوبه کمې شي نو په دغه وجه باندې ټرانسپیریشن ډېر کېږي. هیومیډیټي ډېره وي نمي ډېره وي هوا کمه وي
وایند چې کوم دی تیزس دی نو بیا به ترانسپیریشن لږ کېږي. نو دا خبره دلته داسې راغېستلې چې لکه ایکسپلین کړې تفصیلي نه دی ورکړی تفصیلي دا غواړي که چېرته اوبه ډېرې دي بوټي ته ښکاره خبره ده بیا به په جرلو په ذریعه باندې راکاږي د ظاهراً په ذریعه باندې ترانسپیریشن به هم ډېر کېږي نو رفتار به په رفتار باندې به اثر کېږي افیکټ کېږي به. نو دا داسې عوامل وو چې دا په ترانسپیریشن باندې د دې اثر یا به کمیږي د دې سره او یا به زیاتېږي د دې سره. اوس لاندې بل یو ټاپک ورکړی دی وایي ټرای اټ اوټ وایي داسې وکړئ په دې باندې کار وکړئ. نو اوس خو دا ویډیو به ډېرې ګټې وکړي دغه ځای پورې پوره ده. جزاک الله خیر.